د ختیځ روح الله ترخیل کرکټ اکاډمي کې د درملیزو کمپنیو او شرکتونو ترمنځ د کرکټ فوټبال سیالي پیل. د کرکټ دغه لیګ مسؤل سباون وای په دغه لیګ کې 10 لوبډلې برخه لري او 2 میاشتې به دوام وکړي. 10 لوبډلې په دې کې موجود دي، تقریبا 2 میاشتې دوام کوي دغه لیګ او په دې کې مونږه مقصد او هدف هم دا دی چې د ځوانانو اتفاق اتحاد یووالی د پاره دغه لیګ په لاره اچولی دی او په دې سره سره زمونږ دغه کوم وظایف چې دي په دغه بخش کې دا یو خسته کوونکي او ستړي کوونکي دي تر څو دغه ځوانان په دې کې یو ساتیریم ورته برابر کړي او تفریم ورته برابر کړي ده. د کرکټ سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي عبدالوکیل شنواری او محمد اشفاق شفق دا ډول سیالۍ د تفریح او روغتیا لپاره ګټورې بولي او له ځوانانو غواړي چې د زده کړو ترڅنګ ورزش ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دا لیګونه خو ډېر مرسته کولی شي ځکه چې د همدغې لیګونو د لارې هلکان بره لیول ته ځي، پورډیا ته ځي، شپږیزي ته ځي، همدغه زموږ د افغانستان ډومسټک ته ځي، انټرنیشنل ته ځي، انډر 19 ته ځي. نو همدغه لیګونه دي چې د همدغې نه موږ ښه کلاړیان مخکې لیول ته ورکوو. ځوانان باید چې اول خو په اول سر کې باید تعلیم ته ډېره توجه ورکړي ځکه هر څه چې دي هر څه کار یو چې موږ یو وطن ملک چې مخ ته ځي نو اول د هغې بنیاد تعلیم دی، باید خپله تعلیم ته ډېره توجه ورکړي. ورسره څنګ کې بیا چې دی ورزش چې کوم دی دا نو بیا په دویم سټپ کې ورپسې دی نو باید ځوانان چې دی بیا ورزش ته توجه ډېره ورکړي تر څو پورې خپل هغه کوم دغه چې دی فټنس هغه هم وساتل شي. په ورته وخت کې د ختیځ روح الله ترخیل کرکټ اکاډمي یو تن روزونکی مطیع الله وای په دغه اکاډمي کې د 19 کلن لوبډلې د تمریناتي کم ترڅنګ د کرکټ بېلابېل لیګونه دوام لري. شخصي لوبډلو لپاره خو موږ دلته ډېر سهولتونه ورکړي دي، ګراوند هم ورکړی، مین وکټ هم ورکړی ده، پریکټس دپاره خلک راځي، 12 وکټې دي موږ سره، په هغې کې 9 ټرف دي، 2 دانې ګراس دي. نو موږ ماشاءالله د اکاډمۍ دپاره د ګراوند دپاره ډېر سهولت برابر کړي دي. د یادونې وړ ده چې ننګرهار کې نه یوازې د کرکټ بلکې د سپورټ په بېلابېلو برخو کې زرګونه ځوانان په تمریناتو بوخت دي.